سلام ملګرو. نن به تاسو د فرانسې پلازمینې پاریس ته یوسو. هغه ښار چې د نړۍ له تر ټولو ښکلو، مشهور او کلتوري ښارونو څخه ګڼل کیږي. پاریس د مینې، هنر او فیشن ښار بلل کیږي. هر کال میلیونونه سیلانیان له ټولې نړۍ څخه دې ښار ته راځي ترڅو د دې ښکلا تاریخي ودانیو او ځانګړي کلتور څخه خوند واخلي. د پاریس تر ټولو مشهور سمبول د ایفل ټاور دی. دا لوړ فلزي برج د ښار له هرې برخې ښکاري او د شپې په وخت کې د زرګونو څراغونو په رڼا کې یو زړه راښکونکی منظر جوړوي. د هنر مینوال کولی شي د لوورې موزیم څخه لیدنه وکړي چې د نړۍ له سترو موزیمونو څخه دی او د مشهورو هنري اثارو کوربه دی. د ښار په کوڅو کې هم د هنر، موسیقۍ او تاریخ نښې هر ځای لیدل کیږي. د پاریس کلتور د فرانسوي ژوند د سبک یوه ښکلې بیلګه ده. فرانسوي ډوډۍ، پنیر او شیریني د نړۍ په کچه شهرت لري. دلته خلک د کافیګانو په چتونو کې ناسته خوښوي، له ملګرو سره وخت تېروي او د خوړو له ځانګړي دود څخه خوند اخلي. د مونټمارټر سیمه د هنرمندانو او لیکوالانو لپاره مشهوره ده. دلته تنګې کوڅې، ښکلي کورونه او د ښار زړه راښکونکي لیدونه موندل کیږي. همدارنګه د سینای سیند د ښار له منځه تیریږي او د کښتۍ سفر پکې د پاریس د ښکلا د لیدلو له غوره لارو څخه ګڼل کیږي. پاریس یوازې یو ښار نه دی، بلکې د تاریخ، هنر، فیشن، خوړو او رومانتیکي فضا یوه ځانګړې نړۍ ده. که تاسو د سفر شوق لرئ، پاریس هغه ځای دی چې لږ تر لږه یو ځل یې باید ووینئ.
که ویډیو مو خوښه شوه لایک شریکول او چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې ویډیو پورې